حسبنا الله ونعم الوکیل یو داسې وظیفه را چې د دې وظیفې سره به دې الله جل شانه تمام کارونه سرته ورسوي، تمام مشکلات به د الله ختم کړي، تمام حاجتونه به د الله جل جلاله پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمانونو او خویندو، که زمونږ او د ستاسو څه ضروري حاجت راپېښ شي او هغه داسې حاجتونه وي چې حاجتونه نه پوره کېږي، نن درته حسبنا الله ونعم الوکیل یو داسې زبردسته او دونه مزیداره وظیفه هیمه. کله چې تاسو د دې وظیفې ذکر په دې طریقې سره وکړئ، کومه طریقه تاسو ښیمه، نو تمام حاجتونه به الله جل جلاله د ستاسو پوره کړي. تمام مشکلات چې څومره مشکلات د ستاسو په سر باندې راغلی وي، الله جل شانه به تمام مشکلات ستاسو ختم کړي. دونه مبارکه وظیفه را او دا وظیفه بار بار ازمایل شوې ده، بار بار په دې باندې خلکو تجربه کړې ده او الله جل شانه دا خلک کامیاب کړي دي. حسبنا الله ونعم الوکیل دونه مشهوره وظیفه را چې زمونږ ماشومانو ته هم دا وظیفه یاده ده. کله کله موږ د ماشومانو د خولې نه وارو هغوی ذکر کوي، نو کله کله پکې دا وایي حسبنا الله ونعم الوکیل. او کله موږ د ماشومانو نه علاوه د مشرانو د خولې نه موږ اورو، نو هغوی هم دا وظیفه کوي حسبنا الله ونعم الوکیل. هلکه دا وظیفه دوی ولې کوي؟ ځکه یې کوي چې د دوی مشرانو به دا وظیفه کولو الله تعالی پې د دوی مشرانو حاجتونه پوره کړي دي، او دوی اوس د خپل مشرانو هغوی پسې لګېدلی دي، یعنې د هغوی اقتدا کوي. څنګه چې به د دوی مشرانو کول، دغه رنګې دوی خو هم کوي. نن درته زه یو طریقه هم د حسبنا الله ونعم الوکیل د دې وظیفه هم درته هیمه. د دې وظیفه به څنګه کوئ او څومره به کوئ او په کومې طریقې سره به تاسو د دې وظیفه کوئ، هغه طریقه هم درته هیمه. چاهے که دا وظیفه تاسو په دې طریقې سره وکړله، ستاسو د هر قسم حاجتونه وي، نو الله جل شانه به ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي. که هغه حاجتونه د ستا د قرض سره متعلق وي، یعنې په تا باندې قرضونه ډېر زیات راغلی دي. بعضې انسان داسې وي چې قرضونه کوي، وایي زه انشاءالله وخت به راشي دا به زه ادا کړمه، لیکن چې کله وخت راشي هغه وخت د هغه مخکې وخت نه نور هم خرابي. یوه ورځ د بلې نه خرابوي، بله د بلې نه خرابي، بله د بلې نه، قرضونه په یو ډېر لوی انبار ولاړې په دې رونو. نن د حسبنا الله ونعم الوکیل دا وظیفه تاسو د نن نه شروع کړئ، چې څومره قرضونه په تاسو باندې وي، الله تعالی به ورته د غیبو نه اسباب برابر کړي او ستاسو قرضونه به تاسو به قرضونه بالکل خلاص شي. یا بعضې رونه داسې دي چې د هغوی روزي لنډه تنګه وي، آمدني کور ته ډېره کمه راځي، خرچه د کور ډېره زیاته وي. که هغوی خو هم د حسبنا الله ونعم الوکیل دا وظیفه شروع کړي، نو انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت به الله تعالی روزي هم پراخه کړي. یا د یو کس کاروبار نشته دی، که د کاروبار دپاره دا وظیفه چا وکړله، الله جل شانه به ورته په یو ښکلي مزیدار ځای کې کاروبار هم ورکړي. د دې نه علاوه زه به تاسو ته کم حاجت یادوم، ان تر دې چې د ستا په ذهن کې کم حاجت وي د هغې دپاره یې کولی شي. ستا په زړه کې کم جایز ارمان دی، د هغې هر یو جایز ارمان دپاره دا وظیفه تاسو کولی شئ. زه به تاسو ته کم ویم. راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته هیمه. که کم انسان دا وظیفه کوي، نو الله تعالی به د غیبو نه د ده تمام کارونه جوړوي. یو خبره. دویم دا چې د تمام مشکلاتو نه به الله تعالی حفاظت کوي، او که انسان مشکلاتو کې ګیر وي، الله تعالی به مشکلات ختم کړي. نو دا وظیفه څه ده؟ هغه حسبنا الله ونعم الوکیل وظیفه ده. د وظیفې کولو طریقه دا ده کومه چې د بزرګانو او صالحینو نه رانقل شوې ده. دا به روزانه انسان 90 کرته کوي. 90 آسان به کوم درته لږ شان دی، 100 کرته دا وظیفه ده. اوس که یو انسان د دې د 90 کرتو نه زیاته وویله، مثلا 100 کرته وویله، 200 کرته وویله، 300 وویله، 1000 مرتبه وویله،
نو چې څومره زیاته وویله هغه نه د دې پیدا نور هم زیاتېږي. دی ولې یو حد مقرر کړی دی. البته ښه خبره دا ده چې د دې وظیفې دپاره موږ یو وخت مقرر کړو. مثلا د سحر د مانځه نه پس نه د سحر د مانځه نه پس موږ دا وظیفه کوو 96 کرته روزانه، یعنی څلور کم دا د غور اصل کرته. او بیا د دې نه علاوه د ستا خوښه ده چې په ورځ کې څومره کې 1000 کرته کې 15000 کرته کې 200 کرته کې 100 کرته کې هغه د ستا پورې خاص ده. او د بعضې ملګرو د بعضې وروڼو په کور کې یو ترتیب را رواني د ختم، یعنی بعضو کسانو کره اډوکې وي او هغوی اډوکې اړوي، نو هغوی ته خو دا ډېره زیات اسانه شوه. که هغوی کره اډوکې وي نو بعضې کسانو کره اډوکې داسې وي لکه 1000 اډوکې، بعضې کسانو کره اډوکې وي هغه به کره چې کوم دی 10,000 وي وغیره. نو هغوی په هغه اډوکو باندې چې څومره زیاته کوله هغه نه به زیاته پیدا وي، هغه نه به د ستاسو حاجتونه زر تر زره پوره شي، هغه نه به د ستاسو مشکلات زر تر زره حل شي. چې کله تاسو هم دا وظیفه څومره کوئ نو هغه نه به د دې هغه وظیفې تاثیر هغه زیاتېږي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله، تاسې هم کولی شئ نور ملګري هم د دې نه پیدا اخیستلی شي.